سالي وايي پاکستان افغانستان خپله مفتوحه سیمه ګڼي او د غنیمت په نوم قیمتي تجهیزات یې وړي. نور جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان د بېواکه شوي ولسمشر محمد اشرف غني لومړي مرستیال امرالله سالي ویلي چې پاکستان ته افغانستان خپله مفتوحه سیمه ښکاري او په شدت سره یې د غنیمت او خپل حق په نوم قیمتي وسلې او محاربوي زرهي پاکستان ته لیږدوي. سالي تور لګوي چې د طالبانو دستګاه پاکستان ته د لوبو له یوه شي ورهاخوا څه ارزښت نه لري. نوموړی په راتلونکي کې په دې اړه هم د بحث خبر ورکوي چې ولې ټولو نړیوالو سازمانونو او له هغې ډلې ناټو د افغانستان په جګړه کې د پاکستان د پوځ په رول سترګې پټې کړې دي. امرالله سالي له مشخصو جزئیاتو پرته لویې تبلیغاتي دستګاوې د عامه ذهنونو په انحراف تورنوي او وایي چې د کوچنیو او بوختوونکو موضوعاتو له ګرمولو سره یې له ژورو مسلو د خلکو د پام اړولو هڅې کړي دي. سالي په ورته وخت کې وایي چې طالبان ځان د میدان ګټونکي ګڼي او خپل ظلم متعصب ته یې زور ورکړی، خو دا وضعیت به ژر پای ته ورسیږي. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظریات راسره کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.